او ټول نه خبره دا وه چې ډېرې په جمهوري انداز کې مو شوې ځکه چې ملګرو تجاویز پکې راغله او ملګرو مشورې پکې شاملې شوې ټولو ښه په خندا او په خوشحالۍ باندې چې کوم دی نه هغه فیصلې سره مرسته او ملګرتیا وکړه. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تر اوسه پورې د غړیتوب لړۍ شروع او هغه مکمله شوله. اوس مهال تنظیم سازي کېږي په هر ضلع کې د تنظیم عمل شروع دی. په دې لړ کې نن په سویلي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزي ټاکنو کمیسیون او صوبایي ټاکنو کمیسیون تر نظارت لاندې ځلي کمیټه جوړه شوه چې په هغه کې د سویلي وزیرستان کوارډینیټر شهزاد وزیر وټاکل شو په اکثره رایه سره چې دا یوه ښه خبره ده د قام او د وطن لپاره. د تحریک چې کوم خوبونه یا ارمانونه اوس زموږ هغه اوس پوره کېږي. ملګري شکریه حالانکې مو ژوند د دغه اهل او قابل نه ګڼه چې زه د ژوند د پرکاټ خدمات وکړم. خو ملګري زموږ نوم په تدریس کې پیښ کوم متدایرونو مطابق شول. انشاءالله زه کوشش کوم چې زه د خپل وس مطابق په اخلاص سره د مقیمه ذمهوارانو آزو ترسره کړم. یو منظم تنظیم چې ډېر لږ هلې ځلې کوي هغه ډېره فایده وي او نو موږ هیله دي چې انشاءالله په د موجوده وخت کې دا ځوانانو د موږ چې کوم د پښتون قام کوم ارمانونه دي او کومې هیلې دي هغه به دا ځوانان پوره کوي او دغه ځوانانو توقع ده. شهزاد وزیر چې کوم دی نو دلته کې په مشوره باندې او متفقه نمبر چې کوم دی نو د جنوبي وزیرستان د کوارډینیټر لپاره تاسو ته منظور دی؟ دولتا سیاسی چار ډېره کامه شوې دو که شوې دو یوې نیمه پارټي کړې دو خو اوریجنل سیاسی چار بالکل نه دو شوې. نو میشتو سو کوشش کوي چې میشتوس د خیل نه د بل شي نه ټول ملګري ټول کوم ټول خلک راوباسي میشتوس یو کوم یو پښتین ځنه جوړ کړي ځکه چې د څو پوره چې میش یو کوم نه وي جوړ شوی هغه پوره میش نشي کامیابېدلی. نو انشاءالله چې د تو سره تعاون وي میش زه شپاړس کوشش کوم چې د کیما د مزي مورا وي چې از په شانه طریقه سره ترسره کړم. مننه.